بسم الله الرحمن الرحیم. په دې فصل کې د عدالت دغه په تیر فصل کې په موږ دغه خبرې ظاهري کې چې قلب څه ته وایي او روایت بالمعنی کله جایز دی کله نه دی جایز. د دې ځای امام ذهبي رحمه الله په خپل تور کې څه مسلې بیانوي هغه ذکر کوو. اوله مسله چې شته یسوغ التصرف في الاسناد بالمعنى. د اسناد بالمعنی باندې موږ په تیر درس کې پوره خبره کړې ده. نو اوس اسناد تصرف په سند کې بالمعنی دا کول جایز دي کنه دي جایز وای در صاحب الكتاب یا در صاحب الجزء پوری دا جایز دي. خو وکره بعض ما يزيد في القاب الروات دا القاب د روات کی زیادتی کول دا مکروه باز ګڼل ده. وان يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لانه قدر زائد على المعنى اورور هغه بس محمد ابن یوسف دی ته ځان الپربیری مرسل زیاته پلانې مرسل زیاته د ځان به زیادتی نه کوي د القاب ده او دا رقم تاریخ د سما د تاسو ویل نه غواړي چې دی وکړي په دونه تاریخ کې په دونه تاریخ دا خبره ولا يسوغ اذا وصلت الى الكتاب او الجزء او دا خو هغه خو جایز ده در کتاب پورې ګور موږ د وستر بخاری پورې خپل سند رسو په دې ځای کې دا کولای شو چې تبدیلی پکې وکړو مطلب یو دغه خو بیا هم نه ده پکار خو بیا هم در کتابه چې ورسېد امام بخاری چې کوم هغه خالي زهير بن حرب یاد کړی دي ته اوس په بخاری کې د نن بار ابو خیثمه زهير بن حرب ابن فلان په بخاری د نن کې په حدیث کې ورچې دا بیا نه ده جایز. صحیح سو هغه خالي قتيبه لیکلی دي تبع قتيبه ابن سعيد البغلاني الفلاني ورسره زیاته د بخاری په روایت کې د نن ورچې دا بیا نه ده جایز. دته دا مسله ولا يسوغ اذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب دا ابن دقيق العيد رحمه الله شيء سيدة دا بخبر شيخنا ذكر كي كلا ابن وهب ذكر كي أو تزيد دا حوالي وركردي ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن أي وجائز دي ومناسبة دا بديك نظر وسيدا واجب دي كمستحسن دي وقوي بعضهم الوجوب بعض خلق واجب دي مع التجويز مع الرواية بالمعنى يعني شيء خاصة دا رقم بيكيه دا واجب دي تبديلي بنا بكيه دا سرادة دي يعني تبديلي واجب دا نبي كيه سرادة دي رواية بالمعنى تشتي جائز دي. وقالوا ما له أن يغير التصنيف وهذا كلام فيه ضعف أو وقالوا ما له أن يغير التصنيف نستدلر شدي تغيير وكي تصنيف لره وهذا كلام فيه ضعف دا داس خبره ده چې پدې کې ضعف سته يعني دا د څه خبره وکه د چا سر په خلاص په خبره څنګه خبره وکه مولید اسمه هغه چې په سند کې سند تر کتابه پر خلا گنجائش سته کوم وخت چې جزء کتاب ته ورسېږي به ورسته به گنجائش نشته په کې تبدیلی راولي یو په دې خبره کې څه ده بس دی وای واجب دی. وقالوا له ان يغير ما له ان يغير التصنيف فدا خبره کې دا تصنيف بدلی په دې خبره کې څه ضابطه البته بدلول جائز نه دي. واما اذا نقلنا من الجزء شيء لا تصانيفنا وتخاريجنا فانه ليس في ذلك تخير للتصنيف الاول اورور اغه دی چې کوم روایت در جزء پورې چې دی رسی په دې کې خو دی د جزء ولا شی نه بدلی نو په دې سند کې خود دا کار نه دی کړی او الته چې د نه کوي الته دی په تصنیف کې تبدیل کینو هغه نه ورته جایز دا کې بیا هم جواز سته. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك الا في تقطيع حديث او في جمع احاديث متفرقه اسنادها واحد فيقال فيه وبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. دا تقطيع د روایت دا جائز ده په تقطيع کې دی بیا دا شی مرسره جائز ده. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك الا في تقطيع حديث او في جمع احاديث مفرقه اسنادها واحد. دا رقم چې یو روایت وي محمد مولوی صاحب یو کتاب دی دا ګرد په یو سند باندې را نقل شوی دی ګرد یو سند دی نو وس دی هغه یو سند الته مخ کې ذکر کې بیا وای وبه دا رقم تقطيع عباره به چی شوی وای دا رقم بیا پکې چشتي جایز دی لکه دی عباره د مسلم امام مسلم رحمه الله د پر هغه ګور دی وسته ذکر کې نه کې ذکر الته هغه د یو نسخه دغه نسخه شعر نقل کې بیا وای احادیث وای په دې سند حدیث منها دا غوسه یو دادی دا رقم بیا وای جایز دی. مثلا قلت ولا يسوغ تغيير ذلك الا في تقطيع حديث او في جمع احاديث متفرقه اسنادها واحد فيقال فيه وبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. بلا مساله تسمح بعضهم يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه او يقرأه عليه الغير وهذا خلاف الاصطلاح او من باب الروايه بالمعنى ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. یو سړی دی روایت دی استاد دی قرات بل پر کوي په دا رقم ځای کې چې قرات بل پر کړي وای دا کې جایز دی چې سړی وای سمعت فلانا
صحیح سو دا وایي مثلا تسمح بعضهم ژر وایي اجازه ورکړې ده بعض ان یقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه چې پر ده باندې ویلي په هغه وخت کې او يقرأه عليه الغير یا پر ده باندې بل چا دا تلاوت کړي وهذا خلاف الاصطلاح او من باب الروايه بالمعنى دا د اصطلاح مخالف دي، یعنی په کار خدا و چې دا غي ویل چې پر ده باندې ویل کېدی ما اوردي خو خیر دا جایز دی خو خلاف الاصطلاح دي. او ومن يقول انه اخي سمع فلانا وفلانا. دريمه مثلا اذا افرد حديثا من مثل نسخه همام او نسخه ابي مسهر فان حافظ على العباره جاز وفاقا. یو پر نسخه ده د سر ورسره ده د پاغه ګرد نسخه باندې د کار کوي نو د پاغه نسخه کې بره خاص هغه بس به هو یا دغه وي فإن حافظ لپاره جاز وفاقا كذا عبارت یاد وي نو بیا دا جایز كما يقول مسلم فذكر احاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رقم جایز والا فالمحققون على الترخيص في التسريف الصحيح. محققين پر دادي چې کوم تصرف او تصريف پکې جایز دی کوي چې نه جایز غنس کوي. څلورم مسله اختصار الحديث وتقطيعه. اختصار د حدیث یا تقطيع د روایت دا جائز ده کنه ده جائز. دا مسله دا اختصار الحديث وتقطيعه جائز اذا لم يخل بالمعنى. شرط دا دي چې معنا ته بڅ نه رسي خلل نرسي. ومن الترخيص تقديم متن سمعوا على الاسناد وبالعكس. ادام پکې جائز دي چې اول متن ذکر کې بیا سند ذکر کې. تا اوریدل دا رقم اول متن بیا سند او دام جایز چې اول سند ذکر کې بیا متن ذکر کې. تا اوریدل اول متن بیا چی شوی سند. وبالعكس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلانا فلان. بنزم مسألة إذا ساق حديثا بإسناد سمعته بإسناد آخر قال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. إيه دا زمر دراسية خبر دمو يو مخرج يو کم سړی چې صیاغه کوي هغه یو روایت دی هغه پلان در دې ځای پر کړی دی نو ګوره وبي دا ګرد د احمد ابن اشکاب دا روایت کړی دی موږ بره ټول متابعین راواخو ګرد زرغونو کو بروي كلهم فلان وفلان وفلان رواه كلهم عن محمد بن فضيل به مثله. يعني عين دا غره کمی کړی دی یا الفاظ لرزله بدلی یو یقیم وی بل یقام وی بل قام وی نو دا لفظ خو یو نه دی خو معنا دا ګور دی ودا نحوه یا بمعناه یا بمثله سواء چې یو رقم ګرځي یا بنحوی یا قریب من هذا دا رقم توري بیا سیغوي دا بل مسله ده صحیح سو. برجمه مثلا اذا قال حدثنا فلان مذاكرا دل على وهن ما اذا المذاكره يسمى ايه په مذاکره کې کوم روایت مذاکره به دي ته وای د شيوخ بسر راکشن سره خپل روایت به سره بیانول چې ما دا ډیر دي استا دا ډیر دي دا بل دا ډیر دي او غرایب به بیانول مستحسنات به بیانول هغه مناکیر به بیانول. نو په مذاکره کې چې دی پاغه کې څه پراخي وي یو د مذاکره مجلس دی یو د تحديث مجلس دی نو کوم روایت د په مذاکره کې ورته دا تسریب هم کې چې د په مذاکره کې صحیح سو. ومن التساهل او التساهل السماع من غير مقابله فان كان كثير الغلط لم يجوز. ايه چې سړی د خپل روایت بیانوي او خپل کتاب ترجمه نه کوي دام تساهل دی دا کار بنه کوي. ومن التساهل السماع سماده من غير مقابله چې مقابله د خپل کتاب سره نه وکي فان كان كثير الغلط لم يجوز کې ډیر غلطیان کول هغه چا د فرق جایز نه دی. وان جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. ايه ورور کچیر مش دا جایز کو نو په هغه دا خو په هغه کې جایز دی چې هغه غلطه په اصل کې غلط دی په دا نوې غلطیا کې خو دغه زما په فکر باندې کنه ما دې ته دا نشان لګولې زما په دې عبارت سم سر نه خلاص دی اوس والله اعلم دغونه قدر زما سر په خلاص دي یعنی معنا کې موږ جایز کو نو دا غلطي خو په هغه کې جایز چې هغه کتاب کوم غلطي کړی دا نوې غلطي چې دی کې په دغه خو جواز نه سور کوله. وإن جوزنا ذلك فيصح بما صح من الغلط. هغه چې غلط را صحیح سوی دی د سر لیکلی دون المغلوط چې دا اوس دی نور نوې غلطیان کوي دا جدید مغلوط شي چې اوس دی په غلطي په دې کې خو نه صحیح کولای یعنی کې صحیح کو خو هغه غلط به چې وختي غلط سوی دی دا اوس چې دی نور غلطیان پس کې دا خو نه صحیح سر والله اعلم وعلم وتم. وإن ندر الغلط فمحتمل کې غلط نادر بیا دا جائز کیږي ولكن لا يجوز له فيما بعد ان يحدث من اصل شيخه. د اصل د شیخ سره بیا په ما بعد کې د پر دا جایز نه ده چې د اصل د شیخ سره دغه کې دی د خپل دغه محدث. آداب د محدث کې باید کم خبري وي. دا مسله ان شاء الله په اخري ورځ باندې د درس بعدم بیا زه لږ څه درته واضح کوم نه نیم درته واضح کوم نه خالد درته دا نیت بکې چې خالص الله پاک په نازي یا خالص نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها دا پکې وس کچيري څوک دا رقم چې دا نیت په لګړو
یعنې د مثال په توګه اصلي خو د نیت د خدای دپاره دی، خو د خلکو خلک هم په ګډ شوي دي. پر دې مسله باندې ډېر کتابو بحث کړی دی، په هغه ورځ زه پر دې بحث باندې دا بحث څه ښه دی نو په هغه ورځ باندې لږ پر وکړو. دا که چیرې داسې وو چې نیت یې صحیح وو غلط په لګډ شوي وو، د خدای دپاره یې نیت دی لږ د بندګانو سوچ هم به راولوېدی، نو په دا رقم صورت کې غالب ته غلبې ته کتل کېږي، که غلبه د هر یوه وه دا د هغه سو. او که چیرې د چا هېڅ نیت نه و، دغه د علم سره شوق و مینه و محبت و په دې نیت یې وایي، نو ذهبي رحمه الله وایي دا به هم کېدی شي الله پاک جل جلاله وبخښي. موږ علم وایي د غیر د الله دپاره کوي، لیکن الله انکار د دې څه وکړي چې دا د غیر الله دپاره دا د الله دپاره، دا به هم په اخر کې زه چې وم کامیابي رسېد. ځه مولوي دوست محمد صاحب اوس یې وایه دا خالي عبارت دی په زوره یې وایه. آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليصنع عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرق المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. کېدای شي خدای که خالق په خپل شوق علم کوي نور یې نه د الله نیت دی نه د بعضو نیت دی، نو کېدای شي چې رب العالمین به د دا نیت په اخر کې ورسم کړي. وامې اورېده په پوه شواست یو سړی دی د علم سره خپله مینه لري، نه د الله لپاره وایي نه د بندګانو، نو کېدای شي چې امام ذهبي وایي چې الله یې په اخر کې نیت وسم. چلو ژر ژر. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكسر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة. مسلمانان ته به خالد تکلیف رسي، ډېر خلک دا رقم دي چې علم یې حاصل کړی خالد مسلمانان تکلیف دپاره. وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة ان شاء الله د غیبه وي. چلو. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. چلو 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 چلو. وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت. وليبذل دا مقصودي جمله ده. کم سړی چې په کم علم کې منفرد وي د بل چا دا علم نه وي زده، دا به خپل ځان په هر معنا باندې صرفوي، طالب په طریقه د تصنیف په طریقه د خلکو ته د غوږ په هره طریقه چې رسېږي خلکو ته بیا رسوي. دغه علم زه یعنې فخرن و ریاءن و د تکبران و تجبران والله که وایم دا علم د چا نه دی زده، نو زموږ ستۍ دپاره ډېره ضروري ده چې د دې علم نشر و اشاعت وکړو. په خدای که د چا زده وي ما ته معلومه ده، ما ته د دې سره معلومه ده چې ما څه تخصصات دي دا ما د ګردو څه ما به راست ویلي دي. دا هر یو په دې هر یو کې ما خپل وخت تېر کړی چې دا زموږ دغه طریقې څخه بغیره چې کومې طریقې څخه د تخریج د مطابعاتو څخه بغیر چې څه طریقې په پاکستان کې شته، هغه که مشهور دي که غیر مشهور دي، هغه که موږ ته قریب دي که بعید دي، د یو هم نه ده زده دا طریقه. نو امام ذهبي وایي وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد. کوم سړی چې په کوم علم کې متفرد و هغه به ډېر ځان په تصنیف تعلیف تدریس په ګردو شعبو کې به ځان دا ډېر مصرفوي. دا وجه ده د دې چې موږ چټۍ نه کوو، دغه یې وجه ده. چلو ځه. فمن تغير بسوء حفظ وله أحد، او که څوک سپین ږیری شي بیا د حدیث نه بیانوي، دی دې نه کوي چې په دغه حال ته رسېدلی دی چې د حمیدي او د حمیدي فرق نشي کولی، بیا هم دی بخاري ته ناست دی پرېږدي بیا. دا حدیث در هر چا معتبره دي، دا رسول الله مبارک در هر چا معتبره دي، هېڅوک در دې نشي مشر کېدلی. نو که کوم څوک د دې نه دي چې ووایي هغه دې نه وایي، دماغ یې کار نه کوي. چلو. وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن وصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. ادب دا ده چې ستا په وخت کې درته ښه محدث ستا په حدیث ښه پوهېږي خلک هغه ته ور واستوه، نو او د مبتدئینو سره به خیانت نه کوې. دا ګوره ډېره مهمه خبره ده، دا د ټولو علماو لپاره ده. هر چې د کوم لا شی نه دی زده هغه هم لا دې شی زده کړي بیا دې طالبانو ته کښېني.
داسې دې نه کوي چې دته خپله فاعل و مفعول و مفعول به و مفعول له و مفعول مطلق درک نه ورکوي، حال و ذوالحال نه ورمعلومېږي، حال مقارنه و حال متداخله نه ورمعلومېږي، حال مقارنه و حال مقدره نه ورمعلومېږي، د دې معنا نه ورمعلومېږي. دی بیا هم طالبان ته داسې ترجمه ورته کوي. نو ته د چی ترجمه ورکوې؟ تا ته یعنې یدخلون جهنم خالدین فیها، دا که په حال کې د حال معنا یې وکړي، یدخلون جهنم دی داخلېږي جهنم ته خالدینه په حال کې همیشه، یعنې همیشه به داخلېږي د دې خو دغه معنا ده چې حال کې د حال مقدره دی. چې چاته حال مقدره د حال 21 قسمونه دي، دا 21 سره په قرآن کې مستعمل دي. چاته دا نه وي د قرآن ترجمه څنګه کوي؟ دا ظلم دی. راسي موږ ته اولني هغه خلک چې دا ظلم د معاشرې وباسو، هغه طالبان ته نه کښېنو چې تر څو زموږ دا شیان نه یې زده. نو موږ څه ورشو؟ یعنې موږ خو چې موږ ډېر کوشش سره وکړو په دغه ځای ته راورسو چې دا په کوم ځای کې موږ په کوم ځای کې موږ خو د تباهۍ په هغه پای کې یو. دا خلک موږ څه ته راشو کوو، او الان کې په کار ده چې خلک موږ غرو ته وخېږو کې په څهانو کې لګو. دا همدا وجه ده چې زموږ علمي زوال را روان دی، ورځ رابلې زوال دی، او دا به وي که در څو موږ دا عزمونه وکړو چې زه به د بل چاته نه کښېنم چې در څو په خپله در خپل فن پوهانو باندې مې په خپله په دې فن سر خلاص کړی نه. دا امام ذهبي دا خبر کوي، دین نصیحت غش مه کوئ د طالبانو سره، چې کوم سړی درته پوه دی هغه چاته یې ورواستوه. چلو فإن دلهم على معمر عمين وعلم قصورهم في إقامة مرويات العمي نصحهم، ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حذر مع العمي، وروى بنزول جمعا بين الفوائد. که یو غټ عالي سند والا سړی ستا په متأخرین په زمانه کې عالي سند هغه ته یې ورواستو، بیا په دې پوه هم که چې دا یې په هغه عالي سند دي، دا یې په هغه نازل سند دي، دا یې په سافل سند دي، دا یې څه دي، دا یې غیر څه دي. چلو وروي أن مالكا رحمه الله كان امام مالک رحمه الله د حدیثو ډېر ادب کوي. په شرح د شاه عبدالعزیز رحمه الله په بستان المحدثین کې لیکلي دي چې امام مالک رحمه الله او علامه زرقانی رحمه الله په شرح د موطا کې لیکلي دي چې امام مالک رحمه الله په یو کې د 10 واره، په بل کې د 14 واره په درس کې رنګ بدل شو. خلکو بس شاګردان په پوس چې درس خلاص دی ولاړ شو، هغه ورته څه دروس ولړم وخوړلم، 14 واره لړم وخوړی ورته ونه شورېدی، هر ورځ یې نوي کپړې ورته اغوستلې، په ولاړ چې په چا سوال نو کې هغه جواب یې نه کوي، بالکل په سکون په وقار په دې. چلو ژر وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر مع يرفع صوته ويرتل الحديث وقد تسمح الناس چاچ په زور خبره وکړه هغه زجر کوي. چلو هذه الآثار بالإسراء المضموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وكونك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. یو دا دی چې دا پول په سپېټر کرسوي نه دی چې بخاري شریف په 10 څپې شروع شي، نو چې 10 څپې شروع شي د دا رقم قرائت در دې اولاده ده چې اجازه وي چې نه وویل شي. دا رقم به نه کوي چې الفاظ تمتمه و دا دمج، دا معنی چې نیمه الفاظ ښکاره کېږي نیمه یې نه ښکاره کېږي، هسې پر خطا شوي. دا چلو وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا د امام النسائي کتاب ته صحیح ویل کېږي که نور ته کېږي، بهرحال دا ورته ویل شوی د بعضو خلکو ورته ویلي چې د په کوم شي نقد نه دی کړی هغه د ده په نیت صحیح دی، نو ځکه صحیح ده. وذکر کلمة معناها كذا وكذا، هغه چې روایت وکړي بهره وایي د دې سره ژندی یو معنا یو کلمه و هغه یې ذکر کړه. نو ګوره امام النسائي دا رقم خبره يعني مطلب هغه دون دقائق چانبینه کوي. چلو ژر ما وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. ده ضعيف روایات کول جمع کول، کتابت در ضعیف تم جازي، د موضوع تم جازي، د منکر تم جازي، کتابت او روایت د ضعیف دا بیا جایز کنه جایز کچیر خفیف الضعف نو د سند سره جایز دي، بغیر سند نه دی جایز، او احکام په ثابتولو د لپاره ګر سره نه دی جایز، او په دې په ځای باندې احکام ثابتېږي کنه ثابتېږي، پر دې باندې شباس په الاجوبه الفاضله عن الاسئله العشره الكامله د عبد الحي الكروي رحمه الله، او په التعليقات الصنيه على الاسئله براغه